نبی علیہ السلام فرمای غریبانان داخلي دل او دا مالداران د جنت په دروازه باندې ولاړ ایثار او چې د جهنم دروازې ته ورلم نبی علیہ السلام فرمای د جهنم په دروازه چې مې او قتل نو ډېرې په زنانه روانې وي بس د جهنم په دروازه مې ډېرې زنانه لیدلې د جنت په دروازه غریبانان ډېر روان او د جهنم په دروازه زنانه ډېرې داخلي دلې چې ومې کتل د زنانه ډېر کثرت د زنانه ډېر کثرت چې جهنم ته داخلي دي صحابه تپوس کې د الله حبیب ادا ولې دا زنانه ولې ډېرې تللې وی دی د خاوندانو ناشکری کوي دی جهنم ته ډېرې ورسولې دا د زنانا د خاوندانو ناشکری کوي بس خاوندان ورله د امو د کمان راوړي حرام او حلال ته نه ګوري او بیبي له راوړي او که یوه خبره په طبیعت چپه ولګېدل هغه هر څه به دي تلي او راغلي ښه نبی علیه السلام ډېره موده مخکې ویلي قربان سړی وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې مې د سرو زرو په نقش ولیکل وی او خاوند به د ښځې ډېر خیال ساتي که معمولی خبره د ښځې په طبیعت چپه ولګېدله نو ښځه به ورته وایي چې ما رأیت منک خیرا قط ما خو چرته ستانه د خوشحالي ونه لیدله مړه د خیر کار ما خو چې واده شوی منو ستا په کور کې مې خوشحالي ونه لیده نو دا هره ورځ چې دا په ټیم چای روټۍ او جامه او پیزار راوړي دا څوک راوړي نو خیر دی که یو ورځ په طبیعت چپه خبره راغله ده خیر دی که هغه په ټیم باندې کار ونه کړو دا خو څه خبره نه ده دا هره ورځ چې ورته تلېږي دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه او هغه یې په ټیم راوړي نو خیر دی که یو څیز تېر شو انسان نه دی یو کلی کې خلکو ګیدړ رانیولې او ګیدړ پیدا مو وجن سړی پې راغی وی ولې وجنی مېرې وراني ډېر کوي که نه نقصان کوي چرګان تښتوي هغه ورته ما سره یو دم دی هغه زه په دې ګیدړ وامه او چې په دم یې دله ورک کم نو ښه به نه وي دا خو ډېره ښه خبره ده ګیدړ یې د غوږ نه ونیو ګیدړ ته وایي پیاز راوړه ټماټر راوړه مالګه راوړه اوړه راوړه ټول قیسې ورته وشاړه چې ګیدړ یې پرېښود که نه خو یې غوږ نه نیولی او ګیدړ منډې کړې دی به بیا په دې کلي نه راځي ښه ښې ورته دا څنګه دم دی وی دې دم زه د کلي نه راورک کړی یم کور به راته وي چې پیاز راوړه ټماټر راوړه غوړي راوړه هره ورځ به راته دا دم و چې وی دې دم زه د کلي نه راورک کړم نو دا د کلي نه د ورکولو دم دی ما وی راشه به دې ګیدړي ووایه چې دا ګیدړ د دې کلي نه ورک شي که نه نو چې ته هره ورځ خاوند ته وایې خاوند په ټیم هر سره وړي خیر دی که یو ورځ هغه په ټیم سره نه وړو د دواړو جهادو سردار فرمایي که سجده د یو تن بل تن ته روا وې لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به ښځې ته حکم کړی چې ته خاوند ته سجده لګوه که دا سجده روا وې نو ما به ړومبې ښځې ته ویلي چې ته خاوند ته سجده لګوه خاوند ته سجده لګوه خو که دا سجده غیر الله ته روا وي نو ما به ښځې ته حکم کړی چې ته خاوند ته سجده لګوه نبی علیہ السلام فرمایي ما ډېرې چې په جهنم کې ولیدلې نو ښځې مې ولیدلې ډېرې جهنم ته ښځې داخلېدلې زنانو په دې حدیث سوچ وکئ ولې موږ ډېرې جهنم ته داخلېدلو د خدای نه ځان نه د جهنم نه پناه غواړئ نیک اعمال شروع کئ د دواړو جهادو سردار وفرمایل وی زه به نه یمه زه به نه یمه صنفان من اهل النار دوه ډلې به راشي او دواړه به جهنمیانې ښه تاسو به یې وینئ زه به نه یمه زه به نه یمه او دوه ډلې به راځي او دواړه به جهنمیانې ډلې ښه دا دوه ډلې به راشي یوه ډله به راشي د هغې سره به کوړي که اذناب البقر د غواګانو د لکو په شان کوړي به ورسره او خلک پکې بې ګناه ډبوي سړي ته به ګناه معلومه نه دی بوله پوستکې ایستلې چې ګناه معلومیږي نو سرمنې ته ایستلي یوه ډله دا ده وی ښه دا به جهنم ته ځي دا وپېژنئ بې ګناه به یې په سړي را باندې کړي او سړی به وي یوه به دا جهنم ته ځي دا په نارینهو کې ده او یوه بله ډله چې راشي جهنمیان به تاسو به یې ووینئ ابه زنانۍ نساء عاریات کاسیات مائلات ممیلات زنانه براشی جامی بی اغسطی و بربندی بی نسی زنانه بی راشی دا نبی علیہ السلام ویلیو زبا نیما خدا براشی
جامع به غستی او بربندی به معنا صدا ګورئ د حدیث او محدثین دو ترجمه کی ځان له خو وګونو کې زوت کوي محدثین د دې دو ترجمه دي کړي چې څنګه به جامع اغستی بربندی به یو ترجمه ده چې لباس په ډبل اغستی جامع به ډبلی خودمره لنډه تنګي به جوړی کړي چې هر اندام به پکې پیجند شي چې دای پلان کیا بس بیا په ځان له سوچ وکړي دا محدثین لیکلي دي دیمه ترجمه د دې دانی کړي دا چې جامع به لنډه تنګي نه کولو به خودمره نړۍ به چې اندامونه به پکې دي شي یا به نړۍ ډيري یا به لنډه تنګي اے زما خويندو اے زما میندو معاملہ د اخرت ډیر ګرانه ده معاملہ د اخرت ډیر ګرانه ده اخرت ته شي مو پرې ده معاملہ د اخرت ګرانه ده معاملہ د اخرت ګرانه ده نبی علیہ السلام وی خلق بزان طرف تمایل کی او پخپل به خلق تمایل کی دسی لباس په اختیار کړي چې نارینه ورته ګوري ندی ورته مایل کی او دا لباس په دې د پاره چې خلق بزان طرف ترواړي دا امام الانبیاء ویلي دي قربان د امام الانبیاء د خبرې نه چې دای کم وخت کې ویلو کوئی دسی براش کوئی زدر تړم به واما چې دا جهنمی ډله ده ګوره چې پته درته لګي او یو بل نه خبرتم د دغه زنانو خیمه رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة سرونه بای د اوخ د کوپ پشان بیستلی د اوخ د کوپ پشان سر بای تاسو لیدلی زنانو دلته یو چونټه کړي او نړۍ پټای په ور چولې لیدلی چې پلار روانه ته وای دا د اوخ کوپ دی ښا قربان د امام الانبیاء د خبرونه چې د سرو زرو په نقش سړي ولي کله چې دا نبی له سلام کله ویلي وی سرونه به دسی لکه د اوخ کوبو دلته به یو غونټه چې جوړ کړي او لوپټه به په ورچولې دا چونټخ په بسیدي سي رستوي دا چونټخ پرواني ازنواما دا بل مولوی صاحب نوایي دا د ټولي دنیا استاد د ټولو انبيو امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دا ځان ته یادوي زنانو چې دا پیغمبر ویلي دي او بیا وستو سم وی نبی علیہ السلام ویرا زنانه چې کله ویني نو دا جهنميان دي لم یجد رائح الجنه پدې زنانو باندې د جنت بوی حرام دي بوی بپم د جنت نه لګي بوی بپم نه لګي او احادیث مبارکو کې راځي چې سړی د جنت او ستا ترمنځ سلويخ کاله پاسي دی ستانه د جنت دومره لري کنه چې ستو د جنت ترمنځ سلويخ کاله پاسي دی ته بدل ته بوی محسوسای چې دی طرف ته جنت دی ها د جنت دسی بوی دی د جنت دسی خوشبوئی ده چې هغه بر سلويخ تو کالو په فاصله کې دلته سړی محسوسای چې دلته جنت او نبی رسول الله فرمای په دې زنانه وی بوی حرام دی بوی په حرام دي زنانو دا الله کلام ته وګورئ دا الله کلام ته وګورئ دا الله د دې کلام خاطر وکړي یدنین علیهن من جلابیبهن دا د قران یو درون حکم دی چې په ځان باندې درانه لباسونه روان درانه لباسونه وجود ته درانه لباسونه واغوندوي د اخرت سخت ډېری ګرانه د اخرت سخت ډېری ګرانه ډېری ګرانې یدنین علیهن من جلابیبهن په ځان داسې درانه پړونې روان په دې بازو بورقو ځان مه دوکه کوئ ها دی وایي دا برقه ده زه ته د برقې تعریف کوم چې برقه څه ته وایي ښه هغه بیا ګورئ که هغه تعریف ورته صادقېدو چې برقه به یو چې نه وجو نه به هر هغه برقه چې هغې کې د زنانه وجود موټاوالی او نریوالی او اندامونه نه معلومیږي ښه اوس پې ځان له سوچ وکړئ چې دا به کومه برقه وي نو ښه چې د زنانه زینت پټ کړي د زنانه ښایست کي پټ کړي دا برقه ده نو چې ښه د زنانه زینت ښکاره کړي نو دا برقه ده چې د زنانه ډول ښه سیوا کړي دا برقه نه ده دا برقه د څه دپاره چې د زنانه زینت او حسن پټ کړي پټ نو چې دسی برقه واغوندي چې ښه وله حسن سیوا کړي نو دا برقه نه ده بیا په دې ځان مه دوکه کوئ ښه برقه دې لپاره د قربان بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کیږي نو تپوس کوي وای ما به په کم کټ کې اوچتوئ ما به په کم کټ کې وړئ زنانه ورته وایي ما له داسې کټ وګورئ
هغه وخت کې خدا نه وسره وته د جمعهتونو کې ملي دي دسی کال دغه چې جوړ سړی به ګدم د مړی لاش کیږي او د پاسه په کمبل واچ بالکل د مړی پته پکې نه لګي کنه دسی جوړ دی هغه وخت کې خدا نو کنه د زنانه راټول کړي وي مال به دسی زنګو ونته وګورئ چې دسی د پاسه اوچته دسی کله چې تاسو کله په ما کپڑا واچوي چې کپڑا زما د وجود نه اوچته چې په ما نه پرتا چې زما د وجود موټاواله او نړیواله پکې سکون ویني چرته او جنازه به د شپې اوچته کوي چې زما د وجود موټاواله نړیواله سکون زکه خو نبی علیہ السلام فرمایي فاطمه سیدۃ النساء اهل الجنه فاطمه رضی الله تعالی عنها د جنت د ټول خزو سردار د جنت د ټول خزو سردار هغه دسی د وجود حفاظت کړي دسی وجود بچ کړي لري چې د مرګ نه پس وسره غم دی وي دسی کټ کې ملاش ور واچوي چې د وجود موټاواله نړیواله نه وسو خبر نشي زنانو دسی ژوند تیر کړي چې کله د پردي حکم راغی او نبی علیہ السلام بیان چې زنانه په بل چا کرا په کور کې وي نو ماشومان ته سوال جواب وکړي پرده راوړي چې د دې کور او زونو چې پرده پزان ولچوري ځکه د الله حکم راغی باز چې د میلمه د گاونډي په کور کې او پردي حکم راغی د گاونډي په کور کې پزان پرده راوچو باز د دې کور باندې پردي نو د دې کور باندې پردي نو یدنین علیهن من جلابیبهن پزان ودران پونو راوړي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې د جهنم په دروازه می اودرې دلما ډېری زنانه روانې وي جهنم ته ډېری زنانه روانې وي الله دې حفاظت وکړي زموږ د ټولو دی الله د جهنم نه حفاظت وکړي سل کال چې د جهنم ور بل شي نو رنگ بدل کې رنگ دې